د یادونو استانې در پسې ګورم د یادونو استانې در پسې ګورم هغه تیرې زمانې در پسې ګورم اندازه د جمال کوم ساده یم اندازه د جمال کوم ساده یم د لفظونو پیمانې در پسې ګورم کوم ارمان را نه خوړلې شهابا کتابونه افسانې در پسې ګورم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د زلاند ستورو ډیرو ګرانو کتونکو زه زیشان احمد زیشان یو واری بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله وي. نن چې د مونږ کوم شخصیت سره مرکه را جوړه شوې ده یقینا چې د پنړیوال کچ ځان ته ځانګړی مقام لري. جناب ډیر محترم شهاب عزیز ارمان صاحب چې د هیڅ نام پټ نه دی دوی سره بنن د رحمان بابا په شخصیت او داغي په ژوند باندې خبره اترې کو ورسره به د دې ژوند هم پوښتو. ستاسو ډیره مننه کوم سر چې موږ خپل قیمتي وخت راو بخلو. ستاسو ډیره مننه خوشاله اوسئ چې تاسو راغی. ډیره مننه سر. شهاب عزیز ارمان صاحب نوم خو د هیڅ نام پټ نه دی خو غواړو بعد چې موږ سره په خپل پروګرام کې ستاسو په ژبه باندې ستاسو پیژنګلو شي. ډیره مننه. څنګه چې تاسو ویل زما شهاب عزیز ارمان نامه ده ملازم یې کلی دی چې دا په پېښور ضلع کې دی. په کال 1940 کې په دې کلي کې پیدا شوی یم. لسم مې دلته نږدې بل کلی دی لکړی د هغې نه کړی دی. 14 مې په کال 2004 کې د ګورنمنټ کالج پېښور نه کړی دی. په 2007 کې مې اسلامیات 2009 کې مې پښتو 2011 کې بی ایډ او ایم ایډ او 2014 کې مې اردو کړی ده په پېښور پوهنتون نه. په 2012 نه واخله 2019 پورې پېښور پښتو څانګه کې زه د پی ایچ ډي طالب علم پاتې شوی یم او د رحمان بابا په شاعرۍ د قرآن او حدیث اثرات د دې موضوع لاندې ما پی ایچ ډي کړې ده. دغه سرویسز چې کومه خبره ده نو کال 2006 نه تر 2012 پورې پېښور یونیورسټۍ کې مختلفو ځایونو کې زه د جونیئر کلرک په حیثیت پاتې شوی یم. د دې نه وړاندې تعلیمي سفر دوران کې پرایویټ سکولونو کې به ما ټیچینګ کولو. بیا 2012 نه 2015 پورې په اسلامیه کالج پېښور پښتو څانګه کې د لیکچرر په حیثیت پاتې شوی یم. 2015 نه تر دې وخته په ګورنمنټ ډیګري کالج تنګي 400 ضلع کې زه د لیکچرر په حیثیت خپلې ذمهوارۍ ترسره کوم. دغه زما لنډه غوندې پیژنګلو ده. ډېره مننه سر. دا راته ووایي چې ادبي سفر آغاز هم د کله نه و؟ زه چې کله په 10 کې وم کال 2000 نه هغه وخت نه ما شعر لیکل شروع کړي. 2002 نه بیا زه باقاعده پښتو ادبي ټولنه ریګي سیمه پېښور هغې سره زما وابستګي جوړه شوه. هلته زما تګ راتګ ناستې پاستې جوړې شوې. هغه وخت نه تر اوسه هم دغه درسګاه کې یم. دا زموږ یو لومبی درسګاه وه چې مونږ ته زده کړه کړې ده اوس هم کوو. بیا په کال 2006 کې دلته مونږ په ملازو کې قلم پښتو ادبي جرګه په نامه باندې یو ادبي ټولنه جوړه کړه. نو د دغه ځایونو نه زما د ادبي سفر آغاز شوی دی کال 2014 نه را په دې خوا تر اوسه پورې د امیل په نامه باندې یو ادبي مجله هغه د ملګرو په اشتراک او د هغې په تعاون سره زه چلوم چې د هغې د چیف ایډیټر ذمهواري زما په اوږو ده. تر اوسه د هغې ډېرې ګڼې چاپ شوي دي. دوه پکې خصوصي دي، رحمان بابا نمبر او همیش خلیل نمبر. نو دغه ادبي سفر دی څه لږ ډېر تالیفات دي چې هغه ما کړي دي. داسې چې کوم ځای کې زه د طالب علم په حیثیت پاتې شوی یم لکه ای آر ډپارټمنټ نو د هغې د لوح قلم رسالې په کال 2012 کې زه سټوډنټ ایډیټر وم. داسې په ګورنمنټ کالج کې چې کله وم نو مختلفو ځایونو کې چې څه کېدی شو څه لږ ډېر کار خدمت هغه هم کړی. جی سر ډېره ښه ده. جی سر خبرې خو ډېرې دي او زړه م غواړي چې ډېرې خبرې تاسو سره وکړو خو چونکې مونږ نن په یو خصوصي شخصیت باندې په یو صوفي شاعر باندې به خبره اتره کوو د هغې په شخصیت په تاسو رڼا اچوئ او یقینا دا خبره ده چې د هغې په هکله موږ څومره خبرې وکړو نو هغه به کمې وي بلکې میاشتې پې تېرېدی شي. نو رحمان بابا د هیچا نم پټ نه یې سر او تاسو د هغې باندې پی ایچ ډي کړې ده نو غواړو به چې تاسو را سره د هغې په شخصیت باندې رڼا واچوئ مختصره. تر کومه حده چې د رحمان بابا د شخصیت خبره ده نو که مونږ د هغه
په حواله نور پهلوګان په دې وخت کې یو خواته کیږدو چې لکه د هغه ژوند څنګه و یا د هغه فن څنګه دی یا د هغه فکر څنګه دی، صرف د شخصیت خبره راولو. نو رحمان بابا په پښتنو کې د یو سپېڅلي د یو بزرګ شخصیت په حیثیت باندې منلی کیږي، پیژندلی کیږي. د هغه مزار ته اوس هم خلک ځي، د زیارت کولو دپاره هم ځي او د دغه ځای د کتلو دپاره هم ځي. مختلف وفود هم راځي، د فارن ملکونو خلک هم راځي دلته کې. نو رحمان بابا څنګه چې په نړیوال کچ باندې خپل یو ادبي شناخت لري او په هغې سره نه صرف زمونږ د خوره یا پېښور دا روښانه دی، بلکې هغه د ټولو پښتنو ویاړ دی، د ټولو پښتنو فخر دی. هغه په عالمي کلاسیکي ادب کې د لومبي صف د منځ د ودرېدو سړی دی، کم چې د هغه د فکر و فن خبره ده. خو چې د هغه د شخصیت خبره ده نو په دې باندې که مونږ خبره کوو په ولس کې ډېرې خبرې داسې عامې دي. مثلا چې رحمان بابا واده نه و کړی، مثلا چې هغه به په یو چونتره ناست و، هغه به د باړې په ریګ باندې شعرونه لیکل او هغه د دنیا او مافیها نه ناخبره و، او هغه چې کوم دی بیا په یو کوټه کې زندگی تېرول او ورور بند کړی و او وغیره وغیره وغیره. دا ټول افسانې دي، دا داستانونه دي، د دې حقیقت سره هیڅ تعلق نشته. دا د رحمان بابا هغه شخصیت دی چې د ولس په روایاتو کې د یو افسانوي کردار په حیثیت مخې ته راغلی دی. رحمان بابا چې یو ژوندی سړی و، متحرک سړی و، هغه په خپله ټولنه کې په غړېدلو سترګو زندگی کړې ده. هغه د دې ټولنې ترجمان و، د دې ټولنې د مسایلو نه د ستونزو نه خبردار سړی و. دا دلیل دا درک مونږ ته د چرته نه میلاویږي، دا د هغه د شاعرۍ نه میلاویږي. که هغه په دې ټولنه کې زندگی په غړېدلو سترګو په ویښ ضمیر نه وی کړی نو دا کمې خبرې چې هغه کړي دي نو دا خو نه د غار د اوسېدو خبرې دي، نه په کوټه کې د کېناستو خبرې دي، او نه د ټولنې نه د کټ کېدلو نه پس داسې خبرې یو سړی کولی شي چې هغه د په انساني نفسیاتو هم پوهیږي، د ټولنې په ضروریاتو دې هم پوهیږي. او څنګه چې دغه وخت هغه زندگی کوله نو هغه د دریو بادشاهانو دور لیدلی دی. شاه جهان لږ غونته دور په دغه دور کې هغه پیدا شوی دی، ماشوموالی و دغه دور. بیا اورنګزیب عالمګیر ټوله زندگی 40 کاله بادشاهي هغه لیدلې ده. هغه نه پس بیا شاه عالم، دا درې بادشاهان هغه لیدلي، د دې په حواله هغه خبرې کړي دي، خپل تاثرات یې مخې ته راوستي دي، خصوصا په اورنګزیب عالمګیر باندې چې هغه کومه قصیده لیکلې ده. خو دغه دور ته زه خصوصي اشاره کول غواړم. دغه دور څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په 1526 کې د پانیپت په میدان کې ابراهیم لودي اخیری پښتون باچا چې و ابراهیم لودي هغه له بابر شکست ورکو. بابر مغولو د مغولو مشرو. نو د دې نه پس چونکې د هند واکداري دغه وخته پورې پښتنو سره وه، ابراهیم لودي پښتونو، نو د پښتنو او د مغولو ترمنځ شخړه ولاړېدل او دشمني جوړېدل دا یو فطري امر دی، ځکه چې زمونږ کور زمونږ نه واخیستلی شو نو مونږ به خامخا په هغې باندې ریاکشن به کوو، او په صدو دا خبره روانه پاتې شوې ده. بیا تر څو چې هغې سره مشري وه، پښتنو د هغې مشري نه منله، په دې باندې جنگ جدل ډېر شوی دی. نو لحاظه دغه دور کې کله چې ستا کور واخیستلی شي، ستا وسایل غصب کړی شي او ستا ته مسلې ولاړې کړی شي، نو په دې وخت کې معاشي ستونزې ولاړې شي، ځکه چې ستا روزګار تباه شي، ستا هر څه برباد شي. نو دغه معاشي ستونزو سره چې بله کومه بنیادي خبره راځي هغه د اخلاقو خرابېدل راځي، چې د یو سړي بچي نه هر وي نو د هغه اخلاق د کومه ټیک شي به غلا کوي، هغه نور کارونه داسې کوي چې هغه منع دي په انساني ټولنه کې، په اسلامي ټولنه کې. نو رحمان بابا د ټولنې دغه اړخ ته کتلی دي چې په ټوله ټولنه کې کله د اخلاقیاتو کمی راغلی دی نو هغه د اخلاقیاتو په حواله ډېر لوی درس ورکړی دی. نو که چیرې هغه په غار کې ناست وی یا په کوټه کې ناست وی یا هغه د دنیا و مافیها نه ناخبره وی نو هغه به دا خبرې ولې کولی؟ هغه ته شاعر اخلاق ولې وی؟ هغه ته بیا شاعر عشق ولې وی؟ دا هم یو ضروري خبره ده چې زه دلته وکړم چې هغه صرف او صرف د هغه په شاعرۍ کې حقیقي عشق نه دی بلکې مجازي عشق پکې هم شته. هغه یو انسان او یو انسان انساني خویونه لري، هغه د انساني خویونو نه بالاتر کولی مونږ نه شو. د هغه به خامخا په ټولنه کې چې کوم دی نو چا سره مینه هم جوړیږي، خوښه نه خوښه به هم راځي، دا ټولې خبرې به وي.
نو به هر حال د رحمان بابا بزرگ شخصیت یو طرف ته، خو چې کله مونږ وویله چې یاره هغه د دې هر څه نه بالاتر یو طرف ته پروت و جي ملنګ وغیره وغیره، زمونږ ځینې خلکو د ولس روایاتو یا ځینې لیکوالو داسې تاثر او داسې شخصیت د رحمان بابا راوړاندې کړی دی لکه چې هغه 13 میلونه په غاړه کې اچولي دي او د 80 ټوکړو کمیس یې اچولی دی او هغه یو طرف ته پروت دی. نه جي رحمان بابا داسې نو. رحمان بابا یو مدبر انسان و، یو متحرک انسان و، هغه د خپلې زمانې یو جید عالم و، ځکه عالم و چې هغه په خپلو شعرونو کې دا ویلي دي دا چې زه و تا ته وایم که یې خدای که په آیاتو په حدیث کې به څرګند وي. هغه ولې دومره لویه دعوا کوي چې زه څه ویم نو دا به قرآن او حدیث کې که الله کړي راغلي، ځکه کوي چې هغه قرآن او حدیث لوستی دی. د هغه زمانې چې کوم مروجه علومو، قرآن، حدیث، فقه، اصول حدیث، دغسې هیئت یا نجوم یا سم چې فلسفه، دلته کوم علوم ښودلی کېده هغه خلکو لوستل. د هغې دپاره د مکتب کم نظام مو نو په هغې باندې خو به د دې زمانې ایجوکیشنسټان چې کوم ریسرچران دي هغې خبره کولی شي، خو به هر حال هغې نه هغه فارغ التحصیل و، ځکه چې هغه یو بل شعر کې د دې نه مخکې وایي چې د قرآن او د حدیث په کتو خوښ شوې، بیا په لاس حدیث قرآن ولیدی درېغه. نو چې دی وایي چې درېغه افسوس دی چې زه بیا قرآن حدیث ته ناست ویم. نو د دې مطلب دا دی چې دی قرآن حدیث ته ناست پاتې شوی دی. نو د قرآن او د حدیث نه خبردار یو سړی هغه د ټولنې نه کټ کېدی هیڅ کله هم نشي. هغه د انسانانو دپاره رحمان بابا د انسانانو دپاره، د پښتنو دپاره، د مسلمانانو دپاره په خپله ټولنه کې د یو سوشل ریفارمر په حیثیت کردار ترسره کړی دی. نو د هغه د کردار دغه اړخ ډېر روښانه دی. د هغه د اولاد په حواله دعویدار ډېر خلک دي، خو بادر کلي کې اوس هم خواجه سایل صاحب پروفیسر ریټایر شوی دی، محترم سړی دی، تاریخدان دی. د هغه چې کومه دعوه ده هغه سره شجره شته دی چې هغه وایي چې دی وزیز خان رونه و، وزیز خان په 9 پوسټ کې د هغه نیکه دی. نو د هغه دا دعوه به ډېره بېځایه نه وي، بې بنیاده به نه وي. نو دغسې رحمان بابا هم چې کوم دی که دا خبرې څوک کوي چې وعدې نه وکړی یا څه یا څه، نو د دې سکوټ دلیل خو چا سره نشته. البته د ده د شعرونو نه د اولاد د تربیت خبرې هم مخې ته راځي او داسې نورې خبرې هم راځي. نو د دې نه دا پته لګي چې ده واده کړی و چې یو سړی حقیقي عشق کې مبتلا وي، خدای او رسول سره یې مینې د ټولو نه مخکې انساني مینې بیا وروستو دي. نو هغه به څنګه د واده غوندې اهمیت او حیثیت نه انکار کوي. نو دا هغه خلکو دا قسمه سټورۍ جوړې کړي دي د چا چې تصوف سره لار ده. زه هغه تصوف نه یادوم چې یو سړی ډېر مونځ او دس کوي، ډېر ذکر اسکار کوي او ډېر تلاوت کوي، دا خو بهترینه لار ده، دا خو عین اسلام دی. زما مراد هغه تصوف دی څه ته چې په انګریزۍ کې فلسافیکل مسټیسیزم وایي، فلسفیانه تصوف. تصوف ته یو فلسفي په حیثیت هندویزم کې هم شته، د ویدنت او د نیروان په حیثیت په کریسچینټي کې هم شته، جوډایزم کې هم شته او دغسې په یونانیانو کې هم شته، په ټولو کې شته. هغه تصوف چې کله ادب ته راننوځي نو دلته بیا چې کوم دی خبرې خطرناکېږي. نو زما دا دعوه ده چې رحمان بابا فلسفیانه صوفي بلکل هم نه دی په دغه حواله باندې. فلسفیانه تصوف که مونږ ګورو پښتو ادب کې نو یا د روحانیانو دی یا د حمزه شینواري دی. دین علاوه فلسفیانه تصوف کم از کم رحمان بابا سره د یوې مربوطې فلسفې په حیثیت نشته دی. دا د قرآن او حدیث ترجمان شاعر دی، د اسلامي تعلیماتو شاعرانه تعبیرات چې دې سړي څنګه کړي دي. نو زما دعوه ده چې په دنیاوي ادب کې داسې چا نه دي کړي. په پښتو ادب کې زه نه وایم، په دنیاوي ادب کې، په مشرقي ادب کې په فني حواله باندې د دې سړي توړ نشته. دا داسې یو سړی دی، داسې یو شخصیت دی، داسې یو په مونږ الله فضل کړی چې دا سړی زمونږ په قام کې، زمونږ په ټولنه کې، زمونږ په ژبه کې دا را پیدا کړی و. د چې کوم دی هغې ته خپلې بښنې او خپلې ښېګړې کړي دي. نو د رحمان بابا شخصیت د نور په شان روښانه دی چې هغه یو بهترین انسان تیر شوی د خپل کلام په آینه کې چې کله هغه مونږ ګورو او چې د کم خلک وایي چې رحمان بابا به چرس کله او هغه ویلی دي چې په لپو لپو بنګ خورمه او داسې داسې دا ټول بکواسیات دي. نه رحمان بابا چرس کل نه بنګ څکلي او خوړلي دي. ګوره شاعري د تخیلاتو نه خبرې دي. شاعر د خپل تخیل په زور خبره کوي چې یو ځای کې رحمان بابا وایي
چې لکه چې مجنون په ځن قدم شو ما ته شلو مخاطب چې روزي د شرحمانه زما واړه مراتب نو که د دې شعر ظاهري اړخ ته د دې شعرونو ګورئ د دې خو دا مطلب دی چې مجنون کله مړ کېدو رحمان بابا سر ته ناست و هغه ورته وصیت کولو نه دا مطلب خو نه دی ټیک ته که دا مطلب یې مونږ واخلو بیا خو په تاریخ کې 14 مجانین تیر شوي دي ښځه مونږ به قیس امیري واخلو مجنون نو د ده او د رحمان بابا ترمنځ خو سوونه کلونه فرق دی نو دی خو د هغه ته نو ناست خو دا تخیلات دي چې کله رحمان بابا یا بل شاعر د انساني ماضي نه یو مثال راخلي هغه کله ځان ته آدم وایي کله ځان ته ابراهیم وایي کله ځان ته څه وایي کله یو بل لوی شخصیت یادوي د دې مطلب دا دی چې دا د هغه د ماضي حصه ده هغه په خپله دا نه دی هغه د تخیل په زور دا خبره کوي نو که رحمان بابا وایي چې د هجران د لاسه لپې لپې بنګ خورمه دا معنوي بنګ خوراک دی معنوي خبره ده دې کې هغه حقیقت نشته چې ګینې بنګ یې راواخیست او ګیلاس یې ډک کړو ویس کړل که نه د دې نه دا مطلب نه دی که دا مطلب شي بیا خبرې ډېر خطرناک رخ ته ځي نو په رحمان بابا د مهرباني د خلکو کې دا قسم الزامات دې نه لګوي او هغه کتابونو ته هغه ځایونو ته دې رجوع وکړي چې په هغې کې د رحمان بابا اصلي شخصیت رامخې ته شوی سمه ده